نیتم نه دی کوم خدای دا سره زر غب سره مینه کپ سره سندیونه کولادو خدای دی ورته سره زر یا بلوچونه وسایي چې خدای دی ورته په دوه سره زر میږ یې چانه نه وي خو میږ بل څه کوي دا سره د ماکین چې ماربل نشته نو ته په مونږ دا چې ورته درې ټاکټر ماربل ګوري دا دغه څه کوم په دې خلک په نام د ادري ټاکټر دي مشر اوس ما د مانو کتاب کړه دا وخت نو چې تک غاپ وایات مثال نو ملک غاپ نو کاستم ده بلکې مشر میز مانو ملک نه دا بیا د باسکټ په مان کې داسې بیان چې معلومات به تر ډیر دي چې مؤسسه مخه اصله زمين ډېر د خبراوي وي دښینه بایجان دا مش حق ملاو ده مش مشکلات د خبراوي خامخا د مش حق ته بای صحیح خبره کا واوچ نو خبره په دې پر کړل چې په داسې حالت کې شي هر رتلین کې ریز دلته د نوې مشکلات پیغام زمو دا وشه اکیډمي لیکونه یې څوک کړایو د ریاست سره نن مشته داري څه ته وایي پلان نه نه چلے لیکونه نو کې مشته لري امیج پلارینه یې څوک کړایو بیا داري څه ته وایي نو وایي نن څوک د باندې دی څوک د کارک دی څوک د پلمکیز دی څوک د وزیرستان دی څوک د باجوړ دی دلته نوست دی ته متوشه خپل علاقې په دې کې تر 2 لک شلیدو کې څنګه خو صرف دا وجه ده چې ورته کاروبار نشته دغه دی او کاروبار ویل نشته مالدار سړی ورته ته کېدای نشي دمره غټه غټه باتیزنه وخلی پولیس ته یو شی ورکوي فوجي ته یو شی ورکوي طالب ته یو شی ورکوي نو دای خو ستیر ووته چې مالدار در ووته د ورته غریب وو مالدار چې ټکا نه وکړي غریب مزدور تر شي نو هم په سر ووز فیکټری په سر ووز ګیس په کارک شدی ریفاینری فیکټری په خرابات شو دا سه یوزي کېدلای شي چې غنم پنجاب وي او غا ملي د غالي ملي د میش نیکاره کونډه د میش نن نو د پښتانه په 2 لک نه مربع کیلومتر نه زیاته علاقه شپږ کروڑه پښتون بود په یو انچ پوندم د میډیا اختیار نشته دا هوټل چې په دغه سره نوستي نه نیږي د پاشا کې چې صابونه نه پښکشنه څوک پښکشني چې د دوی د موشو د خیر نه وړ آینده بچ کولای شي سل کله وګرځي په عدالت شکایت باچې کړی عدالت دني ولای هر محکمه دني ولې دا معلومه مسله کوله چې خدای پاک انسانون پیدا کړل نو یې صورت مخلوقات پیدا کړل د انسانونو سوالات سره پیدا دولت پاوجون دي نور کې صورت محکمه دی هغه نه د سوالات کړل هغه او کیا چې دغه د دنیا په غونډه غټ فساد دولت نشته د جهاد په نوم په ټول نه غټ امریت دولت جمهوریت په نوم کیږي په ټول نه غټه بدامني دولت د امن په نوم جوړه شوه او په ټول نه غټ دولت جرنلي مفادات ته نوم دی چې شبیر کو ملکی مفادات خپل ځانونه پکښه جوړ کړل په دغه جنگینه په سار باندې دغه خلک د کې میږي شهیدون شوي دي دغه پوره ځانونه جوړ کړي مو تو کا سار لوټ شو څه ګټه وکړي هیڅ هم نه دي کړي د دوه کسار لوټ شو درې شهر به ډالر یو ګټه د دوه کسار لوټ شو مخه پر اتي ګاډي چې ته د پښګي کوم څه ولا یې هغه ګاډي چې پښګي شو دا څه نوم او چیرې د کارن سره جیپ ونن خاص سره دی په ویډیو شګي دا خو یو خړه ور دی وښدا هغه به هم په وکړه نه باچنج کاوله خړه نن یار کول بدلوي و دې چې بدلوي په خرابې نه لري نن دا نه دمر ډېر پیسې دي چې یو خان مالک ته کروڑی نه ریفي ورکړي دا غاسي غرابي یې د وری چې ملک دیواله د چې ملک دیواله یا د وی سیمه په کله چې پروګرام شو پرایمري سکولي جوړاوه او ته 40 کروڑ ریپی او ته 40 کروڑ ریپی ته نو خدای را ډیری دي خو چې فالجی نه وشي خلک زنده کوښلي خپل کارکردګي شته نه هیڅ په خپل کارکردګي شته د فیل کارکردګي په څه شي جوړاوي چې د کرکټ ټورنمنت کې دي پاک اخري مې خاصي بریګیډیر شي خلک ته کپینه ورته چې فاشلي ته مې په کپ پټلوي ته خو امن ته روغلای وي ته دغه کپینه ورکول ته نه وي روغلای تو امن شي نه ورته سامنے به وکړلې دا د جوړ هم کتر وسه پرې سوته ها او وسره په کینټینګ شته زه په قران شریف سره قسم د تکوچ لوس کړو مو کمان مو میرا په آرمی سکول څخه سبق ویو کمانډر خانان ونه وو دغه مو په ژوند سره یو ولې درای دغه په باندې کینټ نه درای پوره ته مې سبق خپل د جرنالونو شایمانی د سرنیش کړی مسله خدای چې د خپل جناتی دي چې دغه کیسه وکړي چې میر جوړ کړی دی د دهشتګرد بیا هیڅ مسله نه ده څوک ځان کې امیر وایي چې دغه جوړ کړی دی هغه خبره چې دغه کړی دا امیر وکړه بیا چې دا لهجه غلطه دا خو د محکومیت کیسه میر محکومي
پښتانه په دغه 20 لکه غربت وخستی دي ور سړی منډه وایي بل د هر سړی دومره روپۍ ګټل غواړي چې د وطن نه منډه کړي چیرې اسلام آباد لاهور ته ووځي چیرې بهر ملکینه ته ووځي خپل وطن نه منډه چیرې کړي قبیلې سره وبوسي څوک چې قبیلې وس لري یا قبیله وبوسي څوک چې د قبیلې نه نشي دله دله کلیوي وس لري آپ سه وبوسي خو دا منډه ویجه کې نه طرفه وطن جوړ شي ځای قسم نو شي جوړ دنیا خلک خپل وطن نه داسې جوړ کړل داسې معیار یې ور جوړ کړی دی چې دنیا خلک خواهش لري چې راغلی وي نن د لندن خلک خپل لندن جوړ کړی دنیا خواهش لري چې زه چیرې ورشه که نه مطلب وی وینه لندن اوس ته مو ته وښایه لندن نو کښلی وي که رزمک کښلی دی شاول پې کښلی دی شاول څومره شاول ته څوک څي نه درېږي دا خو بېس دهشتګردي په دا ناول ته په دا ناول نه تلل څوک سړی تو څه معیار نشته خپل ته په خپل منځ تر برګېنۍ یو شی بل شی دا شی جوړ شوي دي دا غونډ یو غټ منات غوړي وړي کوي دا پویا غوړي دا شوی و مونږ علاوه بل کلي څومره شوی و په پلونکي ایجنسي کښې د پلونکي څومره شوی و د پلونکي ضلع څومره شوی و درته پته شته دی لوړه میشته د خپلې پښتونخوا بیا رقسیمي څوک یې چې زه وزیرستانه یا څوک یې چې یو باجاوړه یا څوک یې چې زه پلونکا یا څوک یې چې زه پلونکا یا څوک یې یوسفزی یا څوک یې چکزی هېڅ چکزی یوسفزی نشته ده په کتار کښې موږ غونډ یو غونډ پښتانه یو شرم هم یو دی غیرت هم یو دی هېڅ خدای دا نه وکړو یوه پښتون ته چې په لاهور شه څه بېذاتي ور ورسېږي څه یې چې داسې یې چې پلونکي خیل و نشته پلونکي خیل غونډ پښتون دی شرم خو هم یو دی احمدشاه ابدالي د کندهار و فخر خو موږ غونډ پکې څه یې خیل جامه وکړه فقیر یې پرېښود د شمالي وزیرستان فخر خو غونډ پښتانه پکې په صمد خان او باچا خان باندې غونډ یعنې د میش فخر یو دی د غونډ شرم هم یو دی تقسیم ته شي په دا باندې چې زه ډېر پیاوړی ته کم پیاوړی عجیبه خبره ده په یوال یاره غونډ راونډي یو خامخا په څنګل وایي چې د پښتونه ډېر ګرځي یوال یې راونډي په دا څنګه نس شي دا غونډ دا وطن د یو نیم سلې کولې نه ټاکېږي پښتانه ځوانونو مشرون باندې د نصاب د خبرینې د دغه د جرنلي بیانینې او د دغه د رادیو د ټي وي په ذریعه سره د دغه په ذهني منعکس کېږي موږ پلور ته یې ور جمع کړله په دا مخشه وخت کې نقشه ولو د ډېر په دا پر سپکول ویل چې دا کیسې غونډې ټیک ټیک ته یې مه کوه بل ملګري ته یې وکړه دی په دا ډېره داسې ګڼه دی بیا ویس ښه دی د په هغه وخت یې ور موږ دا جامې غونډې وکړې ویل چې خبرې د ټیک ټي غونډې زړه مې نه وخلي مور یې په دا دی نه وخلي چې په تو باندې څلوېښت کاله د غونډه 50 کاله عمر دی 40 کاله محنت در باندې شوی دی نو روپۍ وارې باندې زه څرنګه په ذهني نه یې محنت مې کړی دی وچ په وچه د خپلې خبرې سره مینه نشته دی او دل یې د نورې سره شته خدای مې ویز دی دا اوس د افغانستان پښتانه دي مش په ذهني کښې دومره نفرت د خلاف راچولی دی چې لوړي څوک کتلی دی او لاهور خلاف هېڅ نفرت دا کېدلی شي نیچرل خو دا لوړه ممکنه نه ده چې په چا په موږ بمبارۍ کړي دي چا د موږ کور ړنګ کړی دی چا په موږ دهشتګردي جوړه ده بیا د دهشتګردۍ په ړنګولو په نومه بیا والا یو که نه په دغې ټولې چې چارو سره کړي دي هغې سره مې مینه ده او چا دا یو شی دی سره کړی سره مې نفرت دی دا خو نیچرل نه کېږي دا خو یو برین واشینګ دی دا برین واشینګ یي دی برین واشینګ یایي څه شي ته برین واشینګ دغې شي ته یایي چې حقایق یو شی وي ته په بل شي باندې څه کنوینس په دا خوره پر لوسینه ونیسې په دا خپله خوره کړي دا کښې پښه شاخه کې صحیح په خدای نه چې دنیا چې کوم مقام ته څومره ثابت رسېدلی شي د دنیا یو قوم ها یو ملک ها چې خپل بنیادینه نه لري دی په دنیا کښې ترقي یافته نه دی جوړ شوی نن که فرانسویان په دنیا کښې پښه وایي چې سره خپله فرانسوي ژبه په دنیا کښې سمه هغه کړې په فرانسویان نه ته بله ژبه خو ووایې د خپل وسایل باندې خپل اختیار دی د په خپله خوره کښې نه خپله کیسه چلیږي خپله خوره کښې چې څه کېږي د مطابق کېږي آیا د میژ مطابق کېږي ده چې سره غوندې په پښتونخوا هغه په یوه انچ باندې میډیا اختیار نشته کیسه دغه ده چې که چیرې پښتون کوم راتلونکی نسل میژ داسې جوړول غواړي چې د سټریم لاین وي د قربانۍ غونډې ګټې پښتونخوا ته رسي هغه په یک بېوجه چې میژ په خپل بنیادي نه ولري په خپله منځه کې ولري نن ته وښایه په بلوچستان چې د بلوچې او د پنجابي نبادي خو دغه نه اول ولیا د پاکستان جوړول نن به پنجابی سامان ځنې وریده نه وسایل یې لوټي هغې په سر بلوچ مرچته وخوته هغې مرچه څوک رړوي پښتون یې ورړوي هغه وینه چې په بلوچستان چې د پښتنو تویږي د هغې وینې یوه ریپې ګټه پښتونخوا ته نه ځي
الله ورته دی هغه سپیک چې په سر باندې پښتاني وینې تېري هغې سپیک ګټې چیرې دي و د میر یو اف سی وې دوې ورځې نه وکړو نکاري که چیرې د خپل روزګار به که چیرې د خپل معیشت ټیک کړي امیر په خپل وسایل اختیار شته نه دی بېروزګاره دی د 15 شله زره مرستې په سر ده نو ګوره ته یې درته ویلي چې ملکي دفاع یې څه شي ملکي دفاع ته خو لوټل کړه ته خلک وسایل دغه باندې انصاف نه دی کیسه دغه دوم چې امیر د دغه مجبورې نه چې دومره سختې ونیولې وخت په وختو کېدای شي نن زه باج و سبا مې زیې په زوی نه ورسي یو د مو په ژوند سره چې بیا موږ سره نه کېږي موږ د تاریخ سره وشو سامراجیت تو ختم کېږي آیین او د قانون رشته د امیر دولته د دغه نه علاوه هم هېڅ نه څوک د ترور ځای دی نه هم څوک د نیجه ځای دی په ژبه سره بدل یي په روایت سره بدل یي تاریخ هم بدل دی خوب هم بدله دو موږ خو یې ورځ ودن چې د په خوره چې کومې میوې کېږي یمیش په خوره میوې کېږي میوې سره مختلف دي یمیش په خپلو باندې ماڼۍ کېږي انګیري نه کېږي کیوغا کېږي څه نه کېږي خربوزي کېږي دغه د په خپلو باندې کیله عام پیدا کېږي که نه هم چې هغه هم سره بدل بیا سایوال خو یمیر غوږ شي پاتې ابزي سره بدل دغه ابزي څه نه سرګردې وزې و د یمیر ابزي شي پاتې خدای قسم یمیر په تیږه کښې پاتې د تیږه په خاطر ډېره کیسه دا ده چې میره په هر حالات سره بدل یو رشته هم دو آیین باندې څوک سره چې زنده باد نه وي خپله خوب هم دو خپلو دي جامع ورده شوله دا ملګري ته خوشحال اچھا موږ دغه جمع کړل سلای و هي بخیر شنو سره جمع کی په خیر جمع کی یوم منګل پاولا چه نویسید؟ ویس حاجی صاحب پارین یو په چې چا ورکول د چا جوړول تر څه ګوره کیسه دې راوازه کړه هغه ته یې ویني ویشتې میر هغه څومره سخت ټیک کړل یعنې تو خلق کوو میر خروط وي تو ټیکول سړی میر عقل یا خړګای سړی څه دی چې لیکون چلوي خو خدای قسم کې تو په جرنل یې ورکړو وخت چې څومره عادت زده دی دومره تو جرنل نه دی زده په ایمان سره چې څه څوره سړیتوب دی د مړي پوښتنه کوو د بیمور پوښتنه کوو بل په فاشي کښې سندره یایي تو خو خدای قسم نه چا په فاشي ورګړي نه چا په غم غونډ زون ته وي غونډ زون ته بنګلې ګرځي دا قیوم متفاصل تاریخ والی دی هېڅ بنیاد نه ورسره پیدا و چې پښتاني کیسه ده د پښتاني کیسه جرم دی چې بل ته ډي جې اختیار څه دي ډي جې اختیار دا و نه چې د خالي وزیرستان کیسه وکړي په خپل علاقه ده کې پښتاني دا نه کوي
بس میره دا چې نوستی دته نوستی خو زه سپیشل داسې وایم چې ټیک د تعلیم یافته طبقه ډېره راچګېدو عام به چې کومې میډیا داس خلک ته کنه سپیشل پیپر دی کلندر دی ریډیو دی دا خلکو زیات ورچګېږي مربوط خو په ټول نقلاق ته یې تباه خو ته یې نه د تعلیم شته نه د روزګار شته خپل وطن نه دی نه په عدالت پوهېږي نه په څڼا پوهېږي ته چې ځون ته نه شې متحد ته اتفاق نه وکړي تا نور خو په یوه طریقه کې دی چې ځون خلوص نه کړو تو خو چاپلوسي نه دوزده تو خو سخت کلمون یې او اردو چرځیان موږ ته وښیه په کوم حدیث په کوم آیات کې لیکلي دي چې ته اردو زده کړې پښتو به ده سړی په دونه غټه طریقې ژبه د انګلیس ژبه پنځه زره ټوله تاریخ دی د اردو درې سوه ټوله تاریخ دی دا په دهلي کې دا دهلي کې دوه چې ووینې نو سړی خپل غم ورسره شریک یا خپل درد د خپل خیالات او د کلي ټول کلی دی پښتونخوا یو کلی دی خو والله په دې کې دننه د غنې راغونډ څه تر دې خوا پره د یو سر د پښتونه چې اوسېږي دا ټوله پښتونخوا ده دا یو کلی دی یو وطن دی یوه ژبه ده یې تاریخ دی د هر شي تاریخ یو د یې فخر د یې شرم دی پښتانه یو دی یو به وي په دې باندې کله چا زړه چې وي داسې د وچ وي چې سم چې هغه څه ټپه یې کړې ده چې جانان مرې که پاتې کېږي جانان که مرې که پاتې کېږي زما عادت دی نارې سترګې تورومه که څوک مرې که پاتې کېږي موږ پښتانه ته یو قام وایو یو نسل وایو لر یو افغان ورته وایو بیخي په دا چې نه موږ هېڅ شک نه لرو نو دغه دا هم چې او دا خبرې مې ټولې په هغه کلیواله لهجه کې وکړلې بخښنه غواړم دلته هم که څوک نه وي چې پوهېدلي بیا به هم کوو دا پاتې مجلس مو کوو دوی لا یو شوي وو ډېره مننه دا کسانو سره